نه ډېر خفه و چې سایه د پلار لیدلې نه وه هغه واړه د خدای نه ډېر خفه و که دا د کفر الفاظ دی راشه چیلنج کوي ما که ما ثابت تکړه چې دا د کفر الفاظ دي ما په دې سر باندې ولئ لیکن هر کله چې دا د کفر الفاظ دي او کم سړی دا عقیده ساتي چې دا الفاظ صحیح دي دا اشعار صحیح دي دا قطعي کافر دی ګورئ دا واجب القتل ہے حکومت ذمہ داری دا دام چا ذمہ داری دا چی قتلی دا حکومت ذمہ داری دا چی گرفتار کی دا سے خلق سنگین سزا ورکیا غلا ودا تعجب پاغ خلق بانی کوما چی کم خلق دی شاعر تشابہ سے وی دتا واوا کئی پولماو رد کئی اغا کسانو باندی دی لعنت بھی ہزار لعنت دی پاغ خلق بانی چی کم خلق ددا سے شاعر تایید کئی زہران دائم چې زما پاکستان چې اسلامي جمهوریت پاکستان ورته ویل کېدلی شي نن هغه دې حد ته ورسېده چې زما الله دې معاف نه کړه زما د الله ګستاخي دې وکړه اخر تا ته الله ویلي څه دي ته خو ثابت کړه چې الله تا ته څه ویلي دي هغه اشعارو کې څه وایي نن مې لیده د خدای نه ډېر خفه وو یو څو ړانده د خدای نه ډېر خفه وو دا چې ولاړو دړندو پسترګو هغه باڼه د خدای نه ډېر خفه وو چې سایه د پلار لیدلې نه وه هغه واړه د خدای نه ډېر خفه وو چې پښتنو نه به خدای ډېر خفه وي که پښتانه د خدای نه ډېر خفه دي که پښتانه د خدای نه ډېر خفه وو دانشه خدای دې خفه کېږي نه دانشه خدای دې خفه کېږي نه خو زه او هغه د خدای نه ډېر خفه وو ته دومره ظالم یې ته دومره ګستاخ یې او کم کسان چې په کمنټ کې ورته شابه سیالي کی دا غټ ګستاخان دي که دیو د دې کار نه منع نشي حجت په دې باندې قایم شو بیا هم ته د تایید کوي دا که کافر دي دا هیڅ مسلمانان نشي کېدلی قرآن موږ ته څه ویلي وو قرآن موږ ته دا ویلي وو منافقانو باره کې الله ویلي وو منافقانو به الله او رسوله صحابه کرام آیتونو په دې پسې مسخرې کولې کله به چې دوی ورته وویله چې دوی به څه ویل انما كنا نخوض ونلعب من خو هسې مشغولتیا کوله ګپ هم لګاو الله د دې باره کې څه وایي قل ابالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون اے نبي ورته ووایه په الله پسې دا په آیتونو پسې دا په رسول پسې تاسو مسخرې کوئ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم باندې مه کوئ تاسو کفر کړی پس ایمان خپل نه کم خلق چې ناست دي دغه شاعر ته ناست دي پړقې وله کوي دعوت ورکوي هغه ته تاسو باندې لعنت دی وی قرآن کې الله څه وایي وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم الله پتاسو کې پتاسو باندې په قرآن کې دا خبره نازله کړې چې تاسو د الله د آیتونو باره کې خبر شئ چې پای پسې استهزاء کېږي مسخرې پسې کېږي دې خلکو سمه کېنئ څو پورې چې بله خبره کې نه مشغوله شوي که کېناستئ انکم اذا مثلهم تاسو هم دغه شانتی وئ کم کسان چې دې شاعر ته ناست وو کم ورته دعوت ورکوي هغې هم په دې ګستاخۍ کې شریک دي او دین د الله ګستاخان دي من د حکومت وقت ته مطالبه دا کوم چې داسې شاعر فوراً گرفتار کوي